السلام علیکم. ملګرو زیات تر ملګري دکان ته راشي او دا پوښتنه کوي چې 7 کیوي انورټر راکړه. نو هغوی ته د 7 کیوي، د 5 کیوي، د 3 کیوي او د 10 کیوي د انورټر په هکله باندې معلومات نه وي، خو د خلکو د خولې نه یې دا اورېدلي وي چې ماله 7 کیوي راکړه او 7 کیوي ښه کار کوي. نو راځو نن د انورټرو په باره کې تاسو له لږ معلومات درکو چې 7 کیوي، 5 کیوي او 3 کیوي څه شی دی. نو ګورئ ځان په خبره باندې اول پوهه کوئ. صحیح ده. زیات تر ملګري دا وایي چې راشي وایي ماله 7 کیوي انورټر راکړه او چې زما سره پیسې نورې وشي نو زه پسې بیا څه کوم، نورې شیشې پسې اخلم. یا چې کوم دی زیات تر خلک راشي هغه وایي ماله 10 کیوي انورټر راکړه، 8 شیشو ته څه کوي 10 کیوي انورټر لګوي. نو دا ډېر غلط کار دی. اول ځان په خبره باندې پوهه کوئ چې ستاسو لوډ څونه دی، د هغې مطابق تاسو څه کوئ انورټر استعمالوئ او لګوئ. اول به راشو خبره به په دې باندې وکړو چې 7 کیوي، 5 کیوي، 3 کیوي یا 10 کیوي دا څه شی دی. نو ګورئ 3 کیوي چې کوم دی 3000 واټ لوډ چې کوم دی دې ته څه وایي 3 کیوي وایي، یعنی 3000 ته څه وایي 3 کیوي وایي. ټیک شو. د بجلی په زبان کې ورته څه وایي 3 کیوي وایي، 3000 ته صحیح شو. بیا چې کوم دی واټ چې دی دا طاقت ته وایي، لکه ستا د ټول کور لوډ چې یو ځای کوي که نه د هغې څومره طاقت دی هغې ته څه وایي، هغې ته وایي واټ. صحیح شو. بیا 5 کیوي چې کوم دی دا 5000 واټ شو. 7 کیوي چې کوم دی 7000 واټ شو او دغه شان 10 کیوي چې کوم دی 10000 واټ شو. نو تاسو چېرته ما نه دي لیدلي چې د یو کور لوډ چې کوم دی هغه ټول 10000 واټ وي. 10000 واټ په خوله یادېږي. بله دا چې دوی شیشې چې کوم دی خلکو تاسو چې کوم دی شیشې بیا مونتې دي نو تاسو وایئ چې راشه بس هر څه پې ورچوه. دا د دې دا مطلب نه دی چې تا له شیشې مطلب تا راوړې نو صحیح د سهولت دی، خو د هغې مطلب دا نه دی چې ته پې څومره لوډ ورچوې نو هغه پې ورچوه. تاسو چېرته په وابډا باندې دومره لوډ ورچولی چې تاسو په دغې باندې ورچوئ. نو ماله ملګري راشي او خبره کوي چې مثال ماله څه وکړه 7 کیوي انورټر راکړه، خو زه پې څه کوم پلانکې شیز پې چلوم. نو هغه دومره لوډ یاد کړي چې هغه د هغې د وس نه سیوایي. ګورئ اول به تاسو ځان په دې باندې پوهه کوئ چې 3 کیوي څه ته وایي. 3 کیوي 3000 واټ لوډ ته وایي، خو 3 کیوي هغه انورټر دی چې هغه 4 شیشو ته لګي. څو ته 4 شیشو ته لګي. بیا چې کوم دی 5 کیوي هغې کې بیا قسمونه دي. 5 کیوي چې کوم دی هغه تاسو 6 شیشو ته 7 شیشو ته 8 شیشو پورې لګولی شئ. صحیح شو. بیا چې کوم دی دغه شان 7 کیوي هم لګولی شئ، 8 کیوي هم لګولی شئ او بیا 10 کیوي څه کولی شئ هغه هم لګولی شئ. ښه اوس 3 کیوي انورټر چې دی د دې ضرورت ولې پیښ راځي، د دې ولې ضرورت پیښیږي. ګورئ اصل کې خبره دا ده 3 کیوي انورټر چې کوم دی 3 شیشو ته هم لګي او 4 ته هم لګي. هغه په اولټ باندې منحصره ده چې تاسو له کوم کاریګر دی هغې تاسو له څنګه جوړئ. اوس د دې ضرورت ځکه پیښیږي چې اوس د چا وس نه کیږي نو هغه څه وکړي 4 شیشې واخلي یا 3 شیشې واخلي. د هغه وس نه کیږي نو هغه ولې مطابق د هغې چې کوم دی انورټر تیار کړي کوم کاریګر چې وي چې 4 شیشو باندې څه کوي کار کوي. دغې ته 3 کیوي څه وایي انورټر وایي، یعنې 3000 واټ لوډ دپاره څه وي دغه تیار وي. په یاد وساتئ چې زموږ سره کومې سولر شیشې وي د هغوی چې کوم اولټي نو هغه زموږ سره څه وي 40 نه واله 42 اولټه پورې. نو چې د 4 شیشو چې کوم اولټ رایوځی شي دا چې کوم دی په سیریز کې لګي نو دا دی زموږ سره اولټ 160 اولټ ته رسي. نو 160 چې کوم دی دې له به تاسو څه کوئ مثال دغه اولټ چې کوم دی دا به تاسو ته انورټر برابروئ او پای کې چې کوم دی یو کوایل لګي ورسره اضافي هغې ته 110 کوایل وایي. صحیح شو. نو هغه کوایل ورته ولګي او هغه بیا تاسو له بجلي چې کوم دی سټیپ اپ کوي. دا د یو قسم له د ټرانسفارمر کار کوي. صحیح ده. او ټرانسفارمر ویم کوایل وي نو هغه سټیپ اپ او سټیپ ډاون کار چې کوم کوي تاسو له وولټیج چې کوم دی سټیپ اپ کوي. اوس به راشو 5 کیوي ته. 5 کیوي چې کوم دی هغه زموږ سره څه وي هغه هم زموږ سره یو انورټر وي چې تاسو 6 شیشو ته 7 شیشو ته او 8 شیشو ته لګولی شئ. نو مطلب د خبرې څه دی چې 6 شیشو ته لګولی شئ نو 6 شیشې چې کوم دی په 40 کې ولې ضرب ورکړئ چې څو اولټ راځي نو هغه سي دغه اولټ جوړیږي. بیا چې کوم دی 8 شیشې چې کوم دی هغې له ضرب ورکړئ په څو کې په 40-42 کې ولې ضرب ورکړئ چې څو اولټ راځي هغه جوړیږي. صحیح شو. خو دا صحیح په سیریز کې لګي. بیا چې کوم دی 7 شیشې هم دغه شان څه کېږي لګي. ښه بیا اوس مونږ د دې نه سیوا کولی ولې نه شو دا شیشې د دې وي ډي سي چې کوم د وي ډي سي وایي اولټ ته
لکه د دې انورټر چې کوم اولټ اپریټ کیږي چې کوم رن کیږي لکه د دې نه تاسو د 400 420 اولټ نه دې له سیوا نشي ورکولی. اوس بعضې نیم ایسۍ راوتلي دي چې هغه تاسو د 450 اولټه پورې ورکولی شي، خو دا کم عام چې کوم ایسي دي هغه سي د 400 420 پورې شي اتلی شي، د دې نه سیوا نشي تلی. صحیح شو. بعضې نیم خلک داسې غلطي کوي چې انورټر ته چې کوم دی لس شیشې په سیریز کې نو دا سپلای پی وایي او هغه کار نه کوي. صحیح پوه شوئ. تاسو کولی شئ چې 8 شیشې په سیریز کې ولګوئ او بیا چې کوم دی 2 ورسره کوي په پیرل کې کوي. نو خبر رانه ډېره اوږدېږي ځکه چې په دې کې تاسو ته اوس مو استازي موښوله، خو په یاد وساتئ چې 5 کیوي چې دی په دې کې زموږ سره دا کم سرکټ په دې کې سوي 4 آی جي پی ټۍ لګېدلې وي، دې ته ځکه 5 کیوي وایي. چې کله پکې 8 آی جي پی ټۍ لګېدلې وي نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي 7 کیوي. بیا چې کوم دی د 7 کیوي سره پکې یو کوایل بل ولګي نو هغې ته 8 کیوي وایي. صحیح ده که نه؟ بله دا چې کوم زموږ سره 10 کیوي وي نو په دې کې زموږ سره هم 2 قسمه راځي. یو هغه وي چې 12 آی جي پی ټیانې پې لګېدلې وي هغې ته هم 10 کیوي وایي، او بیا چې کوم دی ایچ برج ماډیول والے چې کوم دي زموږ سره غټ آی جي پی ټیانې وي هغه پکې لګېدلې وي نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي 10 کیوي. خو ګورئ په یاد یو خبره وساتئ چې دا زموږ سره اکچوال چې کوم دی دغه لوډ نه چوتئ. لکه اوس 7 کیوي انورټر دی نو دا په اصل کې 7000 واټ لوډ نه چوتئ، بلکې دا چې کوم دی زموږ سره 5000 یا 5500 یا چې کوم دی 4500 واټ لوډ چې کوم دی چوتئ. دغه شان 5 کیوي چې کوم دی 4000 واټ یا 3500 واټ لوډ چوتئ. دغه شان زموږ سره 3 کیوي 2000 2500 یا چې کوم دی 18-1900 واټ پورې سکی لوډ چوتولی شي. دغه شان 10 کیوي یا 8 کیوي دا مختلف چې کوم دی دونه لوډ چوتولی شي. نو ماله خلک راشي ما ته اکثر وایي ماله 7 کیوي انورټر راکړه. نو زه ورته په 7 کیوي انورټر څه کې؟ نو زه پې دا چلو زه ورته وایم ته ما ته خپل لوډ ووایه 7 کیوي او 8 کیوي پرېږده چې زه تاله د هغې مطابق څه وکړم انورټر تیار کړم. نو تاسو چې کله کاریګر له لاړ شئ مطلب کم چې خرڅوونکي دي هغوی ته دا مه وایئ، هغوی ته دا وایئ زه په یو اے سي چلوم، مثال یو پې د اوبو موټر چلوم، یو پې استري چلوم، یو پې واشنګ مشین چلوم، د هغې مطابق به هغه تاسو له څه کوي انورټر درکوي. که تاسو ورته ووایئ چې 7 کیوي راکړه یا 8 کیوي راکړه نو بیا ستاسو څه وي خوایمه وي. لکه په دې مخکې ورځو کې ماله یو کس رینګ وکړو ما ته یې وایي چې پلانکي استاد چې کوم دی هغه انورټر باندې لګولی و هغه څونه وایي هغې ماله د 10 کیوي په دغه راکړی دی او هغه خو 10 کیوي نه دی. نو بیا پکې دغه مسلې چې تاله به د یو درکړي او هغه به صحیح بل وي، لکه دا په اصل کې دقه نه وي. او بعضې نیم کاریګر چې کوم دی هغه هم دا شی کوي چې وایي چې دا پلان کې دا یو نه دی او دا دغه دی. نو په دې باندې ځان پوه کړئ چې 7 کیوي او 8 کیوي او 5 کیوي دا څه شی دی. نو امید لرم چې په دې به پوه شوي یې. په بله ویډیو کې بیا تاسو ته ووایو چې زموږ سره څونه شیشې د څونه انورټر دپاره پکار دي. تر بلې ویډیو پورې مالې اجازت راکوئ. په لله مسپارم د الله په امان.